وای چې علم او پوها د عمر هیڅ قید نه لري. دغه حال د ضلع ملکند درګۍ برکلی سید محمد خان بابا دی چې د شپږ اویا کالو په عمر کې 12 یعنی اپی کولو ورستو بی امتحان ته داخله کولو د پاره ملکن یونیورسيټي ته تلو. 1962 کې ما دسم پاس کړی اوس بیا د سمې وکړو ان شاء الله به کوم د خیر پاک باندې اوس نو څه کې د خیر غواړم بی او بی اس او بیا ام اس دا کوم ان شاء الله تعالی او خیر پاک چې منظوري نو زما په کار مهنت کوشش کې ټرای اگے نه جو یہ سرو پر سب کے پکتا کے پمانس کی کلمہ کہ بید منتان خدا را شناختا اے بچون شما باید گزاست کہ بید منتان خدا را شناخت اون جاسما ربی رجی علما جو فالعلم اخبر پوی اخبر اقل اخا ارزکوما او بیابا انشاءاللہ کتا رزو ورزبی ارزکوما خیم باوزا انشاءاللہ تعالی. سید محمد خان سره د امتحان ورکولو د پاره داخله پیسې هم نه وي او د ماپۍ د پاره وایس چانسلر ملکن یونیورسيټي ته درخواست لیکلو چې وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ګلزمان ورسره د ملاقات وروسته صدا سی وویل چې کله ما دا واورېدو خو د ما اډمیشن پری ورکو چې دا څومره سبق کوي د ژوند پورې نو دا به ان شاء الله ملکن یونیورسيټي به دا فل سپورټ کوي. کتابونه مول ورکو بالپینونه مول ورکو د سلور بچی دی لونه دي خو د اسلامي دا حدیث ته چې د مهد نه د لحد پورې تعلیم چې دی دا فرض دی. دا بابا به ان شاء الله موږ سپورټ کوو او دا د ملکن یونیورسيټي لپاره زما لپاره د اعزاز ذریعہ دا د اعزاز دنده چې ماته د سی بابا راغلی دی چې هغه په دې ټیم کې د خلکو نور خواهشات ختم شي او دا نن دا طرف ته د تعلیم او ما ته دا مې بابا کتا بی پاس کو تا په ایم کې دلته داخله غستا نظم د پاستل کې پری داخلو ایون ډوړې به مولدل د ما د یونیورسيټي زما په پرسنل کیپاسټي کې زو چانسلر نم یمانو د بزه د پور خرچه ورکوم خو بابا ارمان چې دا به مونږه پوره کو ان شاء الله او دا میسج چې اسرار بای دا په کار دا چې تاسو د خپل ځوانانو ته په دې پاڼه باندې ورسوي چې خو د تعلیم د لپاره د عمر حد نشته او بل د تعلیم د لپاره دا بابا چې څومره ستل کوي دا چې څومره مهنت کوي ځوان پاګه ټیم کې لک ټیم کې دا کور کولای شي. نو بابا مونږ ستا سره مونږ ستا د فیملی سره مونږ به کوشش کوو چې تا فولي سپورټ کو استاد ارمان چې دی ان شاء الله دا ته په خپل ژوند کې مونږ وینو ان شاء الله او چې کله تا ډیګري واغسته ان شاء الله زه به تعالی کور درځم د خیر سره او زه به ستا الته به تعالی مونږ پروګرام کو الله دې تا په خپل مقصد کې کامیاب او کامران کې مونږ دا میسج ورکول غواړو چې یو بابا د 76 سال په عمر کې د بی کولو تړپ لري نو آیا زمونږ د ځوانان چې کم دي دا نن سبا ولې په خپل ژوند کې دا کوشش نه کوي چې 76 سال بعد کما ته احساس کیږي 80 سال بعد کما ته احساس کیږي نن ولې دا تهیه نه کوم چې زما پلار زما ضرور زما مشر زما مور تکلیفونه برداشت کوي او ما باندې سبق ویل کوشش کوي غوزه سبق نه نو زما میسج دار په دې پاڼه باندې چې را کایندلی تاسو د دې بابا نه سبق والي رښتیا دي چې مهنت او شوق یو شي نو د بوډا بابا نه شازلمه جوړې دي شي. د سید محمد خان بابا سبق شوق د هغه ځوانانو د لپاره سبق دی چې د سبق ویلو په نوم خپل مور پلار ته دوکې ورکړي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدرا کوزدر.